ورو ماشاءالله یو ډیر زیات د خوشحالۍ خبر یو بل خواجه سره هغې هم د دین اسلام کارونه شروع کړه او کم ټنګ ټکور ډانسونه هغه هر څه یې پرېښوده او عمرې له هم لاړو جی دا ډیر زیات رښتیا خبره ده او حقیقت دی په سکرین باندې هم تاسو ته ښکاري ماشاءالله جمعې مونځ کو حرم ته روان یو نن هم نصیب شوی په حرم کې د جمعې مونځ او دعا د هر یو مسلمان ته الله دې پکې تاسو وګورئ یو سایډ ته د هغې کم زړې ویډیوګانې چې دي بل سایډ ته نوي ویډیو چې دي هغه هم وګورئ عمرې ته هم تللی دی هر څه یې پرېښوده او نور د الله تعالی په دین کې هغه ووتو دوستانو ویډیو در سره مخکې هم شیر کړئ چې نور خلکو ته هم پته ولګي چې یو ډیر زیات مشهور خواجه سره تاسو ته به په ټیک ټاک باندې د هغې کم فالوور چې دي هغه هم په سکرین ښکاري تقریبا 1,16,000 نه د هغې ډیر زیات فالوور دي دی به چې څه قسمه ویډیو جوړولي که تاسو د دې زړې ویډیوګانې وګورئ تاسو ته په دې سکرین په یو سایډ به ښکاري نو ډیر زیات داسې په هاش حرکتونه به په هغې کې کول داسې د خلکو د خوشحالۍ دپاره د نه علاوه داسې ویډیو به جوړولې چې به چا د فیملی سره هم نشي کتلی داسې ویډیو به کولې خو الله تعالی ته څه ګران نه دي چې په چا باندې رحم وکړي نو هر څه کولی شي بس الله تعالی په دې باندې هم رحم وکړو او د خپل کور ته یې وغوښته یعنې عمرې ته لاړو او هلته اوس هغه عمره کوي او په دې روجې په میاشت کې پې الله تعالی رحم وکړو ستاسو که یاد وي د دې نه مخکې یو بل خواجه سره هم کوم چې ګل چاحت اوس چې په ماویه باندې یادیږي هغه هم چې څه قسمه ویډیو جوړولي هغه هم ستاسو یاد وي بیا پې الله تعالی هم خپل رحم وکړو او عمرې له لاړو د هغې نه پس چې راغی نو 4 میاشتې هم ولګولې او په تبلیغ کې ووتو بیا هغې دونه مهنت او دونه کوشش شروع کو د دین ښېګړې دپاره چې نور کم خواجه سرا چې وو هغو ته هم دعوت ورکو تبلیغ یې ورله ورکو چې آیا دا تاسو چې په کم پیړ کې یئ د دین راوځئ د دین اسلام دې طرف ته راشئ الله تعالی چې کم دی تاسو ته به ډېره زیاته خوشحالي ده پکې او هغه ته ډېر زیات به الله تعالی خوشحاله شي په کم پیړ کې وایي چې مونږ وو پخوا نه باندې چې کم پاتې کېدو وایي په هغې کې څه سکون نشته که پیسه پکې ډېره وي خو د سکون پکې څه پته هم نه لګي نو ډیر زیات دعوت هغې وچلاوه او د هغې په نتیجه کې ډیر زیات خواجه سرا چې کوم د دې پیړ طرف ته راله هم پکې دا خاني نومي اجلا چې کوم دی دا پکې هم دې پیړ ته کې پاتې کېدو اوس چې کوم دی هغه دین اسلام طرف ته راغی او مکې دپاره چې کوم دی هغه اوس تللی دی یعنی مدینه مکې هر څه کې هغه چې کوم د عمرې دپاره تللی دی نو په سعودي عرب کوم نور داسې تاریخي ځایونه چې دي په هغې کې هغې د ویډیو هم مخې ته راغلي دي نو ډېر زیاته ښه خبره ده ډېر زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې یو خواجه سرا چې دی هغه راولګېدو د دین اسلام دپاره هغه ښه کارونه او د هغې محنت یې شروع کړو که زه تاسو ته ویم که یو عام سړی داسې د دین اسلام دپاره دونه خدمت نشي کولی لکه یو خواجه سرا چې کوم په صحیح لاره باندې راشي او هغه داسې لکه مونږ ګل چاحت والو هغې چې کوم محنت شروع کړ دی ډېر زیات خلک پې تنقید هم کوي خو تنقید هغه نه دی کول پکار ځکه چې دونه هغه د قرباني ورکړي خپل پیړ چې کوم دی ټنګ ټکور هغه هر څه پرېږدي عمرې دپاره لاړ شي تبلیغ دپاره راشي او بیا پې هم خلک داسې تنقیدونه کوي څوک وایي دا په جومات کې چې کوم دی داسې چلونه کوي او دا کوي نو ډېر زیات د افسوس خبره ده چې څوک پې هغه داسې پالتو شان تنقیدونه کوي دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه او مخکې هم ویډیو شیر کړئ چې نور کسانو سره هغه هم هغه پته ولګي او د خواجه سرا چې کوم دی هغې هم تسلي وشي چې موږ پښتانه هغه سپورټ کوو دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره